په کور چمګاونډ کې چې دا اوسي دا وایي ما واړه ځان سره لوبو ته نه پرېږدي ما ته وایي تا نسخه بین روان دی تر دې دمه پورې دا ماشوم د امتیازو سیستم نه لري دی چې اوبه څکي هم دغه شان بیایي د دا ارمان دی دی چې زه د امتیاز لکه د نورو ماشومانو غوندې په ولاړه وکړم او زما نه لرې لاړې شي ما ته وایي امي وایي تا ته لوریانې ګرانې دي ته ځان څه کې سملی ته ما بیل سملی زه ته یم بچیه ستا جامې پلیتې دي زما مونځ اودس نه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دا د رب ډېر لوی نام چې سړی پوره پیدا شي محمد امر چې پیدا شو د اتش امتیازو پروګرام د سر اړونه بس د خېټې د پاسه واسه یو قدرتي او سیستم جوړ شي امتیاز کول تر دې د مپورې دا ماشوم د امتیازو سیستم نه لري دی چې وبس کیوم دغه شان بیایي د دنه هټ د تش امتیازو بینزي کې پمپور درې خوټیک تا دا ماشوم اتو کالو تر ورسې د خو دې ماشوم ارماندار چې د نورو کاکانو په شان زه هم لاړ شم او زره کوټه بولو کم یا تش امتیاز وکم پلار پلیستری دی عرفان دار ولاړ دی وړي چاو دی پلیستری کوي په کورونو کې او ماته پته را چې کم سړی داسې دیاړي کوي بیا پلیستری دا کار ډېر سخت دی نو بس په ترتکو دا ماشوم اتو کالو تر خو اوس قصه دونه خراب شو چې ډاکټر وته کې په وخت اوس علاج ونکړو نو دا ماشوم به ډایلیسیس ته ځي او د هغې نه پس بیا څه نه وی که هغې نه پس بیا څه خبره کومه نه بیا په دې مور څه چل کېږي او دا نیاب هم بیا ډېره خفګانه شي عرفان سره خبره کوم پلار دی عرفانه څنګه دی صاحب جان صاحب لومبیا خو ستاسو شکریه ادا کوم مننه تاسو زموږ غریبانو دپاره راغلئ او زموږ د اواز اوچت کړو خبره داسې ده یوسف جان صاحب چې ده پیدا شو دغه سیسټم داسې ګډوډ و بیا دته چې کوم دی ما قاضي کمپلیکس نوخار کې یو 4 اپریشن وکړي بیا دې ماته چې زموږ د وس کار نه دا ته حیات آباد کډي سنټر ته یوسه هلته مې یوړو هغې ماله یو پره 2 کاله ټیم راکړو یو پره 4 کاله راکړو بیا 2 کاله راکړو ایله همدا کیمره وکړي کیمرې نه بعد ماته دا خبر وکړي چې یاره 4 کاله انتظار وکړو ما انتظار کړی او بیا 4 کاله پس لاړم کاغذونه ما سره ټول هر موجود دي بیا هغې څه وی هغې ما ته ویل چې دته مونږ کیمره کوو په کیمره وردننه کوو چې د څه پوزیشن دی چې کیمرې وردننه که ما ته ویل چې دا خو مخه پاکه دی بس ته لاړ شي نو دا کیمره وردننه کول په هغه ټیم نه کېدل چې 4 کاله انتظار یې در باندې وکړو 4 کاله انتظار را باندې وکړو او بیا چې کوم دی 2 کاله بیا راکړو 2 کاله پس چې بیا لاړم بیا راته ویل چې یاره مونږ ورته بیا کیمره کوو دا ته بیا غوره وې که د هسپتال دا ټیم داسې بس هسپتال کې داسې کار دی چې ما ورته صفا خبره داسې ده چې هغې ته ما وویل چې یاره مال علاج وکړه ما ته ویل چې یاره په ده ثابته یو ورځ لګي اپریشن باندې دته مونږ یو ورځ مکمل وباسو په دغه یو ورځ باندې مونږ بل څه کار نه کوو صرف د ده اپریشن به کوو دا ته مونږ سره کار کې نشو کولی په ده باندې راځي پیسې او کم از کم 14.5 لک روپۍ خرچه پرې راځي په هغه وخت کې جي اوس پیسونه راځي اوس همدغه تقریبا 14-15 سوله پورې خبره ځي او جي قرضدار دی نه کو چې د ماشوم علاج وکړي یاره قرضدار مو وکړو چې څومره پورې دا هغه مې وکړو هر کال مې د اپریشن کړی 6 مې وله کړي دي هر کال مې وله کړی ته مسله سی اوس ته راته ووایه د تش امتیازو پروګرام یې چاته دی امتیاز د ډایرکټ دی جي بس پیمپر زه خپل وس په ځان کوم ځان خېټه نه جدا کوم دله پیمپر راوړم زه دا وایم یوسف جان صاحب چې مال یو سړی تانیزم نه راکوي زما نه دی په کار ما داسې یو کس پکار زما د زوی علاج وکړي صرف را دي چې ما سره دې ودرېږي زما د زوی علاج وشي د یو ارمان دی د دا ارمان دی دی چې زه د امتیاز لکه د نورو ماشومانو غوندې په ولاړه وکړم او زما نه لرې لاړې شي په ده د ارمان ما خفه کوي او جړی مې بس په دغه د ما ارمان دی چې د امتیاز صحیح شي او په لار شي زما یو سیم نه وي په کار داسې خبره کوي ته ورته خفه کېږي عرفان ولا بس وژاړو ټیم سره وژاړو سترګو نه مخکې لاړ شو چغې خو نشو والې خو سترګو نه خو مخکې رواني ځکه چې د الواد درد چې کوم دی هغه ډېر هغه دی وایه که نه نو څه دی دغه شان پیدا شو هسپتال کې بس ډاکټر ته مال دا تا په قینچي وویل نه دا ما نه دی والی په قینچي مان ویل د ده نه وینه ځي ما نه وی دا ما نه دی والی مال صحیح ده وی دا خدای پاک پیدا داسې کو
کړيږي وسره ټول کړیږي وسه ټول دا ماشوم بس چې وبس کی هم د قشان دي اخکاته تیزیا دي خو هم تنګيږي کنه بس تنګیږي غون پوخ شي جاړي سوځي نو دې چې په بستر دی چې پلار سره یا خپل مور سره ود کیږي ماشوم دی نو بیا ځان ته کمبل کیږي لاندې وي ته به لاندې کی हमारे सिंगे जुआ आयम तो हमारे कोकू का की कने यार जैसे चल शिवे दे हो क्या जैसा मैंने की कना ना जो इलाज को खा वाया कना खोरा के दासी बचे सातल ब्या गाटोल ब्या तो कारो तराग नाता करे दे वसरा तड़ता कि सिंगा तेरे करे الله دې استاد مهرباني وکړي چې دې زه پوره غو مونږ غریبانان مونږ بس دغه وس کېدو چې مونږ خپل منډه واله کو او بچي چې دې دا د سړو وخی دي مونږ چې څه وس کېدو مونږ ولا هر څه کړی دي او زمونږ په ځان به خرڅېدو هم نه کېږي ځکه چې غریبې دور دی خلک ځان له ساتي نو انسان به څه والي او نور چې زمونږ څه وس کېدو مونږ ولا هر څه کړی دي خو به زمونږ د لک بونه وس نه کېږي او دا د اتو کال نه دا بچی ما بغې کې نه دی رانیولی ولې زه یم زمونځ اودس کوم زما جامې به پلیتېږي دا بچی اتو کال دپاره زما د مور ارماني دی چې زه مور څه غېږ کې سملم خو ولې دا د امتیاز د وجې نشي سملاستی په کور چم ګاونډ کې چې دا اوسي دا وایي ما واړه ځان څه لوبو ته نه پرېږدي ما ته وایي تا نسخه بین روان دی زه یم زویه ته ما پاکې پیمپر مې واچول زه نور څه وکړم بس د الله د طرفه ده چې کله ښه شوې بس دغه به خو موږ د باندې ښه خپله وس کړی علاج هم وله کړی هر څه وله کړي خو نه کېږي پلار یو وزر دی دونه پیسې نه لري هغه یو زره دی بس دغه دیاړي مزدوري کار دی شکر دی خوراک دپاره ښه کار کېږي خو د ده د علاج وس موږ نه لرو ځکه چې علاج ډېرې پیسې غواړي او موږ دا وایو چې زموږ د ځان دپاره نه غواړو چې څوک د ده علاج کولی شي انشاءالله چې تر څو زه ژوندی یم زه به یې په مونځ اودس کې یادوم دعا به ورته کوم او دا به داسې شي چې د الله نه بس په دغه په مونږ احسان وي زما بچي له به یو نوی ژوند ورکړي خفه شي چې غېږ ته دې اوسه پورې خپل امر رانږدې نه کړو ما د داسې افسوس کېږي زه یم زما د په کل کائنات سم نه وی خو چې زما دا بچی روغ وي ما په غېږ کې رانیولی وی ارماني ما ته کال وشو دا دې په غېږ کې او دې په غېږ کې نه نو امر خو به تا ته ټول عمر وي چې ما په غېږ کې نه ما ته وایي امي وایي تا ته لوریانې ګرانې دي ته ځان څه غېږ کې سملی ته ما بیل سملی زه ته یم بچیه ستا جامې پلیتې دي زما مونځ اودس نه کېږي دا په ژړا شي او دنه زه ډېر ژاړم ځکه چې یا الله بس ستا کارونه دي خو زما په وس کې نه کېږي چې زه یې روغ کړم بس څه به ووایو مونږ چې خپله څه وس کې دغه وسره مونږ کړی باقي زمونږ نور داسې وس نه کېږي که لږ نیمې دغه انسان د چا نه قرضدار څه کالې پترې څه ځمکه څه ټکه ټوکه څه نه کېږي چې علاج وشي نه جی کالې پترې هم څه نشته مونږ ځان له د کرۍ په کور کې اوسېږو که چا کور دی هغه هم پردی دی عرفانه پرېچم کې چې 50 سخت راشه بیا داسې اواز بس دا خو نن سبا چې فشار راغلی په هغې او چاته دا جړه او فریاد چاته کې بس ځان سره یې کوو او چې ځان له پاتې شو بس یوازې وجاړو بس بیا دې ته کښېنې دې تاسې خپل درد کې دې ته بس ووایو اوس هغه چې هغه ته ګوري زه مو ته ګورم بس خفه کېږو دې خو ممتان هم دا سوال کوي که نه چې ما ولې نه پغې ما ته وایي چې یاره ما له علاج وکړه ما ته داسې علاج وکړه چې زه د نورو کاکیانو امتیاز یې وکړم په دغه یو خبره دا د خیشکو اوسېدونکی عرفان یو داسې بچی لري چې دی هغه شان دی په قدرتي انداز څنګه چې نور انسانان د هغې په شان یا نور وړو په شان تشي امتیاز یې نشي کولی پلار یې وایي چې دا سیسټم یې قدرتي د خېټې د پاسو یو سورې د خېټې د پاسو او د هغې نه بس بیا کیسه دونه خرابه شو چې هسپتال ولې 4 کاله ټیم ورکړه په ایتاباد کې او د خدای بخلي مې هم 4 کاله انتظار وکړو چې لاړو هغه ته کیمرا پلان کې ډینګرې بیا ول 2 کاله ټیم ورکړو دا دومره نیک بخت لري بیا وته چې زه 2 کاله به بیا انتظار وکم د دې بې وسي ده قدرمنو کله دا قطره ماشوم نه دی د ده پړسو نه ارماني د ده یو شان ته چې کله انلکه ماته نشي چې دا غنه یو شان د اوبه رواني کنه د دم داسې لک په ذهن کې واچو چې دا ماشوم یو شان تی میته کې دا ټیم نه دی معلوم د پلار سره په سیکل نشیتلې پکټ کو سره نشي کېناسته د مدرسې ته نشیتلې د لوبي نشي کولې د سکول ته نشیتلې د جمعه ته نشیتلې د مور ته پغې کې دی نشي د خوږې نیاته هم ورنږدې کې دی نشي دا ماشوم په د خپل رشتو کې هم یوازې دی مور تم ګوري چې بیبي ته ما ورنال دا ماشوم پلار تم ګوري چې دادا ته ما ولې نه روچته د سره تړلې دا یو تکلیف
د په شته مور پلار کې د هغې نه لرې کړی دی. دا د خیشک اوسېدونکی عرفان یو وزر سړی دی او په دې دشته کې هم د ده داسې کور دی چې بس کچه کور دی، هغه هم په پردی ماڼۍ کې اوسي، نو د سره سي. تر خپل نمبر ما ته وایه. زما 0317 195 84 88. یو ځل بیا وایه. 0317 195 84 88. په دې واتساپ شته؟ او جی په دې واتساپ شته. ایزي پیسه ایزي پیسه به هم شته. لیمټ پې لږ زیات دی. صحیح دی. یو کار به بل کې عرفانه که تا ته څوک ټلیفون ستا په نمبر وکړي که نه چېرې ستا پیسې میسې د امر دپاره راغلي دي نو هغه به ګورې دروغجن یې. صحیح دی. صحیح ده. څوک دنه پیسې وانه لي چې به یې دونه راولېږه او دونه درلېږم نو دا څیز به نه کوې. صحیح دی. ستا اواز مې روچت که او د رب ذوالجلال په دې ښکلي او جوړ شوي کائنات کې مې خور کو. رب دې دا پروګرام سبب وګرځئ چې څوک ستا په در یا ستا پر واتساپ تا ته ټلیفون وکړي چې امر کم ځای دی پلانکي ځای ته یې راولېږه چې موږ یې علاج وکړو او کېږي به هم داسې. دا زموږ ذاتي مشاهده هم ده او د ژوند تجربه هم. خدای دې ستاسو ټول مل او مددګار شي، کلي ته او کور ته واپس ستانه شئ او اواز موږ ستاسو اوچت کړه او نمبر دې ان ساته. امره مړه اوس علاج دې کوو ښه ته زما ښکلې کاکې.